روحنا القرآن روح لرقي الكائنات. روحنا القرآن روح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وخلقناكم أزواجا. خا ډکه ویل کیږي او ساکن قاف کی قلقله کیږي. خلق اواز پکې تنبیهږي. خلقناکم ازواجا. کوم دی میم ساکن کې غنه نه کیږي. دی غنې نه کولو ته اظهار شفوي وایي. او دلته غنه هغه وخت کې کیږي چې کله میم ساکن نه وروسته بل میم راشي یا با راشي. ازواجا حمزه په سختۍ سره ویل کیږي. ازوا کې دا الف مده دی. ازواجن وقف. ازواجا دا وقف بالابدال دی. وجعلنا جعلنا دلته باید لام او نون سره خپل مخرج ته ورسول شي، جلا کړی شي، ادغام ونشي، جعلنا نشي، جعلنا. وجعلنا نا دا الف مده دی. نومکم نو کې دا واوی لین دی. نومکم کې هم اظهار شفوي ده. سباتن سبا دا الف مده دی. دا وقف بالابدال دی. وجعلنا اللیل دلته هم لامو نون سره خپل مخرج نه جدا جدا ویل پکار دی. جعلنا اللیل جعلنا اللیل دی. جعلنا کی دلته اجتماعی ساکنین دی. اول ساکن حرف مده دا حذف کیږي او لام تعریف کی ادغام کیږي. لی دا یایلین ده په نرمۍ سره ویل کیږي. لبا کی الف مده دی. وقف بالابدال دی. وجعلنا النهار دلته هم اجتماعي ساکنین دی. اول ساکن جعلنا الف مده غورځیږي. لام تعریف کی ادغام کیږي. نون مشدد کی د یو الف مقدار غنه کیږي. ځکه میم او نون کې دا قاعده ده همیشه د یو الف مقدار پکې غنه کیږي. نها کی الف مده دی. نهار کی را ډکه ویل کیږي. معاش مع الف مده دی. معاشن وقف بالابدال دی. وبنینا بنی کی یای لین ده په نرمۍ سره ویل کیږي. بنینا کی دا الف مده دی. فوقکم قاف ډک ویل کیږي. میم ساکن کې غنه نه کیږي ځکه د میم ساکن نه وروسته نه با شته او نه میم. سبع با کې قلقله کیږي. سبعا دلته غنه د اخفا کیږي ځکه قاعده داسې ده هر کله چې د نون ساکن او د تنوین نه وروسته د اخفا د 15 حرفونو یو حرف راشي هلته غنه د اخفا کیږي. نو دلته د تنوین نه وروسته د اخفا د 15 حرفونو نه شین راغلی. شدادا شدا الف مده ده او شدادن دا وقف بالابدال شو. شدادا. وفقكم الله.